د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود افغانستان کې د نوي نظام د جوړښت لپاره د ټولپوښتنی غوښتنه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سره مستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام د جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې یوې ناستې ته کړې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نامه غونډه نن د عدلي روسیې ګوند په کوربتوب جوړه شوې ده. دغه غونډې ته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي، د پارلمان ځینې غړي او د سیمې ځینې هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې دغه ګوند په پارلمان کې نږدې 20 سلنه څوکۍ لري. احمد مسعود روسیه د افغانستان دوست هیواد وباله. موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه په خپل منځ مخاطبانو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړې چې د نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. هغه په افغانستان کې د ټاکنو او د خلکو د رایو پر بنسټ د حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه او وایي په افغانستان کې باید داسې حکومت جوړ شي چې هیڅوک له قانون پورته نه وي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې BBC ته ویلي و چې په افغانستان کې ټاکنو ته اړتیا نشته او پخواني سیاستوال د اوسېدو لپاره افغانستان ته ورستنېدی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تربیه خیر شری.